یو سړی راولاړ سو د محمد رسول الله په شان کې ګستاخي وکړله، بې ادبي وکړله، بې احترامي وکړله. دا کفر دی، دا ارتداد دی، دا د جهنم لاره ده، دا د الله سره مقابله ده، د الله څخه بغاوت دی، د محمد رسول الله څخه براءت دی. العیاذ بالله، العیاذ بالله. اوس داسې خو نو ډېر تېر سوي دي چې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک توهین یې کړی دی، یهودو کړی دی، نصاراو کړی دی، نور مطلب د پیغمبر علیه السلام د اسلام دشمنانو کړی دی. دا اوس چې کومه خبره مابین لره راله، اوله خبره دا ده چې دا سړي دا خبره وکړله، دی په ختم نبوت پوهېدی که نه پوهېدی؟ زه د ختم نبوت په اکثر پروګرامو کې دا وایم چې دا قادیانیت نه دی، دا زموږ د علاقې ایټم نه دی. اوس ورسه توبې لره ورسه زموږ سپین ږیري ختم نبوت نه پېژني، پیغمبر علیه السلام پېژني، دا پېژني چې پیغمبر علیه السلام آخري نبي دی، نور نو په ختم نبوت سر نه دی خلاص. صحیح شو؟ دا زموږ علماو ته وایم. دا د پنجاب کې قادیانیان ډېر دي، هلته دا خبره ډېره پر مخ روانه ده. زموږ په علاقو کې ورسه افغانستان له ورسه به د سپین ږیرو پوښتنه وکړه، د سپین سرو پوښتنه وکړه، ختم نبوت پېژنې یا نه پېژنم؟ دلته چې دې سړي دا خبره وکړه، العیاذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله، دا د وکړه، دا د څنګه وکړله؟ د دې خبرې مقصد څه شو؟ آیا رښتیا ختم نبوت هغه چې الله او رسول ویل دي و هغه ته بد ویلو؟ آیا رښتیا دا خبره وکړه محمد رسول الله مبارک شوی؟ دا موږ پوښتنه نه وکړله، موږ دې ته نه پرېښوی چې موږ داسې پوښتنه کړې وه چې اوس سړیه که دا تا څه وویل، دا دې ولې داسې خبره وکړله؟ زوی حافظ دی د قرآن. یو سړی چې دا خبره کوي نو خو د وخته به کوي، په داسې حد کې خو به نو نه کوي. ولې وکړ دا پوښتنه موږ نه وکړله؟ دا له موږ څخه یو ډېره لویه غلطي وسوله چې کم سے کم دونه معلومه سوې وای چې دا سړی له اصله حقیقت ته د ختم نبوت منکره دی، که هسې په خوله یو توری ورغلی جنې وویل سلو، دا موږ پوښتنه نه وکړله. صحیح سلو؟ دا خو ډېره ناترسه خبره ده، د کفر خبره ده، د مرګ خبره ده. د امام احمد بن حنبل په کتاب کې دا خبره بس فقتلوه، وژنئ بیست. زما څه په مذهب کې دا خبره لا نه ده. صحیح ده چې داسې یو سړي د خولې خبره ووتله فورا بیا وژني، هغه 3 ورځې چې یې ورکول یې وویل، څنګه یې وویل، خیر. نو بیا دا خبره خو وسوله، ولې وکړه دا خبره؟ موږ به لږ شاته وګورو چې دی د علماو مخالف ولې و، یا طالب یا جهاد یا علما، دا ولې؟ دغه مخالفت د دې خبرو دا سړی تر دا ځای راورسوي. کنی چې دی د علماو مخالف نه وای، د دا تورې ویل نه ویل، یا قصدن یا خطاً یا پوهېدل یا نه پوهېدل، نه ویل. د علماو د مخالفت یو توری دام سو، په یاد یې لرئ، په یاد یې ما مه منه، ما مه منه، قطعا مې مه منه، او د علماو مخالفت به نه کوې. ما بحیث یو عالم دا به نه وایي چې د علم زه نه منم. زما علم قرآن و حدیث که ما ترې یو ځای زده کړي و هغه زه منم، ته بیا منې. صحیح سنو؟ نور ما مه منه، ګر سره مې منه، په ډبرو مې واله. دلته دا خبره راله، دلته دیجې ته لږ وګورئ، جذباتیان کېږئ مه. اوس خو خبره خلاصه سوله، خبره تر لاسو ووتله. زه ځکه اوس داسې مجلس چې دی هغه کوم، که ژوندی و بیا به ما نور څه ویلي وای. نو بیا دا خبره خو وسوه. تر ټولو لوی جرم تاسو خبره څه دی؟ شاه عبدالقادر جیلاني صاحب فرمایي رحمه الله، که یو سړی رالی تا ته ویل چې فلاني په تا پسې داسې داسې ویل، و هغه ته ووایه چې هغه تر تا ښه دی، په ما پسې په شاله خبرې کولې، ته رالې مخامخ دې راته